دا باید د هر یو پلیر په ذهن کې کېږي یو ورځ به تګي دنیا ګډ ګډ پلیران لاړه نه تنا محمد نبي زی یو وخت به راځي یو ورځ به راځي کرکټ بورډ اوږدمهاله پلانونه لري بیک اپونه لري پلیرانونه لري مشکلات سره مخامخ کېږي به لکه یو وخت کې سریلنکا مخامخ شوه زمبابوې مخامخ ده کینیا ورکه شوله نو که اوږدمهاله پلانونه لري پلیرانو ته فیسیلیټیز ورنه کړي نو پلیر د زړه ماتېږي هغه ځي ته زور نه کوي بیا نو شته پلیران ټیلنټ ما وختي درته وایي چې افغانستان له ټیلنټ ډک ده او که هغه باندې کار وشي هغه ته فیسیلیټیز ورکړي هلته سهولیت ورکړي ورته مختي مې درته وایي چې میرویس اشرف ایز ا چیرمن پلیر پاتې شوی هلته 9 کاله 10 کاله پلیر پاتې شوی د هر څه نه پوهېږي هر څه باندې پوهېږي پلیر چې غواړي سره کومې فیسیلیټیز ورته کومه په کومه طریقه باندې اوږدمهاله پلانز ورته وکړم لاست چیک اپ کې اګینست پاکستان میچ هغه ډېر زیات خفه کړم زه اورال نه ټول افغانستان یې خفه کړه یعنې ګټلی میچ لاس نه لاړ نو نه یم خبر چې یاره موږ څه ګناه کړې ټولو چا څه ګناه کړې ګټه موږ په قسمت کې نه اکثره موږ ډېر کلوز میچونه پاکستان کړي نور هم ډېر کلوز میچونه سوي خو دوی سره اکثره زموږ ډېر ښه میچونه سوي خلک هم زیاتره پوښتنه کوي چې ولې وژاړم نو ژړا نه زما کنټرول کې ده او ځکه چې ورلډ کپ جام جهاني وه په دې وجه زه احساسات شوم چې خلک ټیمونه نور ټیمونه په کم ورال سره راځي او موږ په کم حالات کې راتلو نو په هغه وجه باندې لږ احساساتي شوم ځکه چې په هغه 20 ورځو کې موږ وطن حالات تقریبا 100 درجې تغییر وکړ په یو هفته کې نو الله دې ښه کړي